بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. از اون طرف کاری جو قلم بده خو جواب دغه سیالي چې د امارت شناسی یا د امارت پیژندنې په نامه باندې یو کتاب سیالي د دوه ولسوالۍ په منځ کې دایریږي دا مونږ د شاګردانو د مطالعې او د معلومات لپاره دایره کړې ده. دلته د جغرافي په لحاظ باندې د شکردرې ولسوالۍ او فراخه ولسوالۍ د شاګردان زیات لري. تقریبا 300 شاګردان مونږ لرو. 250 خصوصي دولتي دا مکاتب لرو. نو د تعلیمي سطح باندې د شکردرې ولسوالۍ په نسبت سره نور ولسوالۍ ته مونږ ګرځېدلي لیدلیم دي با استعداد شاګردان لرو. از دارالعلوم عالی کودامن آمدیم. محصل صنف 13 سمستر 2 دارالعلوم هستیم. ما بسیار خوشوقت هستیم که امارت اسلامی افغانستان همچون پروسه‌ای را به خاطر رشد ذهن مردم، رشد ذهن کسانی که در مکاتب و مدارس و دارالعلوم هستند ترتیب میدن تا این جوانان افغانستان به یک جای برسند و ما بسیار خوشوقت هستیم که همچون یک امارت اسلامی افغانستان سر ما حاکم است که همچون پروسه‌ای را به خاطر رشد ما آماده می سازند. دی پروسې ته حضور عالم چې ډیر ښه آمادګي مو نیولې او دا ډیر ښه او هغه د شاګردانو لپاره دلته همغه ډیر زمونږ همصنفیان یو ډیر ښه د امارت هغه کړی چې د شاګردان آماده کی درس لپاره کوم امتحان راغلی د شکردرې او د میر بچه کوټ ولسوالۍ په سطح ده. موږ ډیر خوشاله یو د امتحان کې موږ ګډون اخیستی او د امتحان ته راغلی اوس د امارت شناسی کتاب ده. موږ ډیر خوشاله یو چې دا هغه موږ ته هغه سوله مثلا د امتحان راغی او موږ نورم تقاضا لرو چې هر کال د امتحان موږ ته راسي موږ پکې ګډون وکړو. در مکتب متوسط قریه و قاری خوجه به ما اطلاع رسید که یک کتاب آمده به نام امارت شناسی در او اشتراک نمایید. ما پیش مدیر صاحب رفتیم. مدیر صاحب با ما هدایت داد. فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. د عامه کتابتونو ریاست دنده لري چې په ګران هیواد کې د کتاب لوستنې کلتور پیاوړی کړي او هڅه کوي چې زموږ ګران هیوادوال له کتاب سره اشنا شي. په همدې مناسبت دا ډول سیالي جوړول د کتاب لوستنې فرهنګ د ودې لپاره جوړیږي چې موږ د پخوا دا ډول برنامې درلودلې دي. د دې سیالي په ترتیب او تنظیم کې د حریت بنسټ او د شکردرې او میر بچه کوټ ولسوالۍ ولسوال صاحبان او د معارف محترمو امریتونو ډېره مرسته کړې ده چې موږ یې ډېر منندوی یو. که غواړئ چې ژوند کې پرمختګ، عزت او لاسته راوړنې ولرئ، یوازې حل لاره علم ده. ځکه د علم او قلم په باب زمونږ ته خپل رب متعال بار بار په قرآن عظیم شان کې یادونه کړې ده او په ټولو پیغمبرانو کې محبوب پیغمبر جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې راغلی ځان ته یې د ښوونکي او معلم مخاطب وګرځولو. نن ورځ هر معلم، هر ښوونکی، هر استاد د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم لار تعقیبوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل د شپې تکل ژوند کې یوازې خلک خو ته راوبلل او بد ته منع کړل. د ښځو رابلل په علم سره کېږي. قدرمنو ښوونکو
او متعلمینو د علم او د کتاب په ارزښت نور نړۍ مطالعه کوي د نور نړۍ ملتونه صنعت اقتصاد سیاست تجارت مدیریت رهبري دا د ټول د علم څخه او د کتاب سره اخیستل شوي دي